بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو. مهم خبرونه نن تاسو سره شریکوم چې سره روان دي. یو خو څه ملګرو د ویزو په حوالې سره یا په بارډر باندې پیسو اخیستلو سره وینا میسج کړي په هغه باندې هم خبره کوم او اوس په یو طرف ته نړیوالې ادارې نن بیا غږونه کړي دي پاکستان باندې چې د مهاجرو انخلا دې بند کړی شي، خو بل طرف ته پاکستان کې غور فکر ځکه روان دی چې په افغانستان کې اوس باقاعده توګه چې کوم سپریم کمانډر دی او امیر المؤمنین دی امارت اسلامي هیبت الله هنزا صاحب هغه باقاعده توګه فتوا جاری کړې ده چې کم شرخوخي دي یا کم ټي ټي پی طالبان دي یا ګلبدر دي یا هر څه وي هغې به د افغانستان خاورې نه چې ځي یا جهاد په نوم باندې بل ځای کې کېږي نو دا مجاهدین نه دي او دغه څیزونه دې ډډه وکړي. باقاعده توګه هغو ته هدایت هم شوي دي او ورسره عملیات هم تاسو ته ما ښیلي وو چې ځینې کسان چې کم دي په هغه کې د اهم کسان هغې ګرفتار کړي شوي هم دي. نو دغه یو مطالبه وه د پاکستان ټول نه غټه، نو هغه باندې به اوس پاکستان رد عمل کې څه کوي. دلته خو والي خبرې روانې دي نو ځکه پکې منځ کې سازشونه هم روان دي، په دې خبره به کوو. او ورسره چې کوم وزیرستان کې بیا نن ډرون شوی دی، دغه ډرون حمله چې کومه ده یقینا چې اوس تشویش زیات شوی دی. دینه مخکې ډرون حمله چې کومه وشوه هغه کې 4 ماشومانو چې کوم د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل سره د خرمز کلی دی هغه کې شوي وه. نو اوس چې کومه وشوه هغه جنوبي وزیرستان کې دغه شوي ده او چې کوم دغه ډرون حمله ده په دې کې د اسپتال ذریعه چې کوم وانا ضلعي اسپتال دی هلته دا چې کوم رسول شوي دي نو هغه کې 22 کسان سخت جوبل ښیي، پکې 4 ډېر سیریس هم دي. په دغه ټول صورتحال باندې نن تاسو سره مخ کېږم. ډېر مهم خبرونه دي، ویډیو آخره پورې وګورئ او خپل کمنټس او رای هم لازمي راکړئ او ورسره چانل هم سبسکرایب کړئ. نو سبسکرپشن تاسو نه خواست دی. لومبی به زه یم چې د کوم پاکستان په حوالې سره چې کوم میسجونه ماته شوي د خاص کر پیسو اخیستلو د تورخم او دې سره ولې تړلي شوي چې پاکستان کې کوم غور فکر روان دی په هغه باندې هم او نړیوالې چې کوم ادارې غږونه دي دا به یو ځای کړو او ورسره ارزو به چې لومبی به زه راشم د میرعلي میرنشاه په حوالې سره چې دغه کوم بریدونه شوي دي یقینا چې ډېر زیات تشویش خور شوی دی. یو خو آلریډي درنه ناسته وه، بیا پېښور پورې راغله، بیا مذاکرات وشول، هغه کې مذاکراتو کې کامیاب هم شول چې هغه کې تعین کېدل او د نورو ډېرې خبرې چې کوم مطالبات وو، خو هغه یا درنه کورونو ته هم واپس نه ولاړه یا احتجاج چې بل ډرون نن وشو چې نن یو طرف ته پاکستان کې 28 مئی ده، نن عام رخصتي ده او نن دا ورځ منځلې کېږي 28 مئی باندې. یقینا چې تاسو ته پته وه چې پاکستان اټمي طاقت جوړ شو چې هند کله اټمي دماکې وکړې 15 پاکستان ورپسې 6 اټمي دماکې وکړې او اټمي طاقت داسې دنیا کې مخامخ راغلل. دغه یو خوشحالي منځي. بل طرف ته په جنوبي وزیرستان کې دغه چې کوم ډرون حمله شوي ده ویل کېږي دا چې دا په یو ګراوند باندې شوي ده چې کوم ځوانانو هغې لوبغاړي راتله یا داسې کیل دپاره راتله، خو دې کې ماشومانو سره 22 کسان زخمیان شوي دي چې دې کې کومه ونا ضلع ده هغه کې تحصیل هیډکواټر ته رسول شوي، نو اسپتال نه باقاعده لیست هم جاری شوی دی. اوس دغه ډېر زیات تشویش خبره په پاکستان کې خاص کر خیبر پختونخوا او بیا وزیرستان سیمه کې خورېږي. یقینا چې اوسه پورې په دې اړه باندې پاکستان چې کوم چارواکي دي هغه واضحه توګه باندې مخې ته نه دي راغلي، نه وینا مخې ته راغلې ده. اوس په دې حوالې سره یقینا چې یو طرف ته خدا غم ده، بل طرف ته صوبایي حکومت هم ذمهواري جوړېږي. صوبایي حکومت هم تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده. یقینا چې صوبایي حکومت کدی باندې اوچت شي نو مرکز به لازمي بیا غاړه کیږي چې دا څه صورتحال دی، ولې کیږي او څه وجوهات دي یا چې کوم دی وایي ټي ټي پي خلاف اپریشنز دي نو ټي ټي پي والا کسان پکې چرته دي، دا ډېر خبره ده. اوس راځو چې کوم دلته یو خو د طالبانو په حوالې سره چې کوم خبر راځي هغه په حوالې سره راځم، خو بل خوا
چې کوم د امارت اسلامي امیر المؤمنین هیبت الله اخونزاده طرف نه باقاعده توګه 13 ورځ چې یو حمزه اکیډمي ده په هغه کې پولیس چې کوم هغه مجاهدین پولیس ته ډیګریانې ورکول شوې فرق کېده نو هغه چې کوم کمانډر دی سید ملا سید باقاعده توګه وینا کې ګو کې چې ما کوشش وکړو خو خبر راغلی دی خو ګو کې چې افغان میډیا هم نور میډیا هم هغه بیان چې کوم دی هغه سکیپ کړی دی خو هغه بیان ورکړی دی چې باقاعده توګه ویلي دي چې امیر المؤمنین طرف نه دغه هدایات دي بلکې فتوا جاری کړې ده چې کم کسان یا ټي ټي پی دا یا ګلبدر ګروپ ته یا نور کوم ګروپونه دي هغه بل هیواد ته ځي ګو کې پاکستان نوم یې نه واخیسته خو ډایرکټ خبره ده چې پاکستان دغه هغه لګولی چې هغه ځي نو هغه مجاهدین نه شمارلی کېږي او دغه شانتې هغه ته موږ چاته هم اجازت ورنکو او په دې حوالې سره هغه ویلي دې مړې به ټینګوالی کېږي او په دې حوالې سره به سخت عمل هم مخې ته راځي جهاد چې کم دی هغه دغه شانتي عملي هغه ویل چې نه دی او د نه دا مجاهدین کې شمارل کېږي بلکې د دې خلاف کاروایی به کېږي او یقینا چې کاروایی شوي هم دا څه افغان غړي چې کوم خاص په افغان ولا کې شامل اوسه پاکستان ټي ټي پی هغه خاص غړي گرفتار کړي شوي هم دي نو دغه مطالبات دغه مې تازه ویلو چې دغه مطالبات چې کوم پاکستانو چې دی باندې کاروایی وکړي شي او دا ځینې عملیات بند کړي شي اوس دې سره تړلې خبره زرا زما چې تاسو ته مخکې ویلا کې ویلو چې دی افغان چې کوم دلته کډوال دي او ریلیکسیشن د لپاره ریلیف د لپاره الریډي ډېر کارونه شوي دي هغه شانتي عملیات هغه شانتي زور تورنې ختمې شوي دي خو اوس مکمل توګه دا پالیسي ختم کیدونکې کې یو خو جون میاشت په شروع شي کې به کابینټ فیصله کوي د پیور کارډ والا چې څومره ایکسټینشن ورکوي خو به لازمي خو چې څومره ایکسټینشن ورکوي دا به اوس وخت تعین کوي یا هغه ته مخکې څه کوي بل طرف ته نن په نړیوالې ادارې کې پی ای ان یو نړیواله اداره ده چې د کې دا ډېر پخوانی ده او د کې ډېر پوهنتون او دغه شانتي لیکوال او نور ډېر شمیر ادیبان او دغه شانتي نور شاعران وغیره د کې شامل دي د نړیوالې کچې اداره ده او دغه هم نن پاکستان ته دا خواست کړی چې د عملیات بند کړی شي همدغه شانتي که تاسو لیدلي وي نور هم انټرنیشنل ادارو پاکستان باندې دا الریډي نیوکې کړي دي غږې کړی دی نو سیار بشمول اوس په دې صورتحال باندې یقینا پاکستان غور فکر هم روان ده پالیسي کې چینجنګ هم روان دي او ورسره چې کوم هغه خبر مې ته ویلو چې افغانستان اسلامي باقاعده توګه پاکستان په هغه عمل باندې کار شروع کړی دی نو هغه وجې نه اوس دلته چې کم نمونه طالبانو څو غواړي افغان حکومت هغه به اوس هماغه شانتي اګریمنټ کې که تاسو لیدلي ما تېر ویلا کې تاسو ته ویلي وو چې اوس دا ټول گیم د امارت اسلامي په لاس کې دی هر څه چې غواړي کېږي یو خو انټرنیشنل ایشوز هم دي خو ورسره ورسره په دې کې هم دي ما ته ملګري میسج کړی و چې ویزا هم ترلاسه کړي وه $400 کې او بیا چې تورهم بورډر باندې راتله نو 100,000 روپۍ هم ترې نه اخیستي نو زما غږ چې ادارې هم واوري یا چې کوم چارواکي هم واوري نو دغه هغه باندې ایکشن اخیستل ضروري دي او دغه عملیات یقینا چې بره سطحه بند کړي شوي هم وو چې د پیسو لین دین باندې یقینا چې بورډرز باندې دغه شانتي کسانو باندې خلاف کاروایی هم شوي وه ایف ای والا کسان هم ګرفتار کړي شوي خو اوس دغه یقینا چې د کې به حقیقت وي چې کوم ملګري دغه میسج کړی دی او دا شانتي خبرونه راځي نو اوس ادارو ته هم دغه سوال دی چې یو طرف ته خو $400 کې هغه غریب ویزا واخلي بیا په کومه توګه باندې چې هغه ویزا جنون ده ته ونه پیسې اخلي پر راوستلو کې په دغه باندې یقینا که چېرته موږ پریس کانفرنس کې یا چېرته کې چارواکو سره ګیر شو دا سوال به هم ورباندې وچتوو خو دې سره چې ما تاسو ته ویلو چې لینکینګ خبرونه چې اوس پاکستان کې خاص کر پیور کارډ والا به د جون کې راځي هغه باندې به فیصله کېږي او ورسره د نور مهاجرینو فیصله هم اوس نور هم نرمیږي او دغه کې تاسو ته څنګه ما ویلو در لینک کې درک چې اوس معاملات افغانستان سره ښه کېږي او افغانستان حکومت چارواکي او چې سم غواړي هغه چینجنګ راوستی شي او یقینا چې افغانستان حکومت دی وخت کې نړیوالې سطحې باندې بدلون کوشش کې روان دی اوس د کې کم بدلونه راځي کم خواله راځي نړیوالې ادارو سره یا نړیوال نورو هیوادونو سره کم اګریمنټ کوي چې هغه کې افغانستان کې هم ریلیف خلکو ته ولس ته ملاویږي او اقتصادي توګه باندې ډېر کوششونه روان دي
او ډېرې هلې ځلې روانې دي چې هغه کوي. اوس په منځ کې چې کوم د منځ کې اختلافاتو خبرې کیږي یا منځ کې لږ ډېر شان تاسو ته موږ شیر کړو، هغه وجه دا وي چې هغه مخونه موږ ښیو چې دغه اختلافات ختم شي، کم سازشي عملونه دي دا ختم شي. اوس افغانستان حکومت کې زیاتره اکثریت چې کوم دی هغه د پاکستان موقف سره هغه سره مخکې ځي او پاکستان هم دغه شانتي شته. پاکستان کې هم ځینې شرخوښي ځینې هغه نه غواړي چې دغه کې موږ په ښه طریقې باندې روغ جوړ سره لاړ شو، خو صورتحال بهترۍ طرف ته روان دی او تاسو ته به ډېر ښه خبرونه راځي او انشاءالله ښه خبرونو سره به تا مخ کېږم. تاسو چېرته چې وایي ښاد و آباد اوسئ او دعاګانو کې مې یاد ساتئ.